څو کورکې مدزانه در سره یم څو کورکې مدزانه در سره یم د خوشبو غوندې جانانه در سره یم ډېر ښکلی او څنګه چې ته زما ارمانه ما سره یې زه همدارنګې ارمانه در سره یم واه ډېر زبردست ډېر اعلی او پښتونخوا یم ستا حیا یم خراسانه پښتونخوا یم ستا حیا یم خراسانه د تڼۍ غوندې ګریوانه در سره یم واه شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینهوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي یو واره بیا د نور کله په شان په ادبي مراکه کې حاضر یم. بیا باړې ته راغلي او تاسو ملګري به هم یو چې عزت افریدی بار بار په بوړه کې دی. دا سیمه ټول داسې شاعران زګاولي دي چې بار بار خلکو زړه غواړي او موږ زړه غواړي چې دغو شاعرانو سره ناسته وکړو، تاسو ته کلامونه ریکارډ کړو. د ښکلي لیک خاوند یې موږ سره جار سعید صاحب ناستی. نو وخت مو ډېر نه اخلم، راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی ووایو. نو جار سعید صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شي وایي. یاره مننه عزت افریدي چې تاسو هم راغلی، دلته موږ له ټایم راکړو، وخت موږ له راکړو، موږ له خپل د پروګرام جوړ کولو ډېره زیاته مننه ستاسو. ډېره مننه مینهوالو کتونکو. د جار سعید صاحب نه به ښکلي کلامونه هم اورو او څه تپوسونه به ترې هم کوو. نو جار سعید صاحب ټول نه اول خو موږ د پاڼې د مینهوالو سره څه لنډه غوندې پېژندګلوه وکړه. عزت لاله زه خو زما خپل نوم سعید الله او تخلص مې جهر دی، خو د نوم د روانتیا لپاره ما دا جهر ترې مخکې کړی او سعید مې ورپسې کړی دی. نو جهر سعید زما نوم او تخلص دواړه یي. او د افغانستان د لوی ولایت ننګرهار سره تعلق ساتم، د رودات ولسوالۍ سره، په هغه کې روغانو کلي سره روغانیوال یم. او په د خیبر په خاوره باندې زما زیږېدنه هم شوې ده، زما پالنه هم شوې ده، په دغه کې مې خړپوسې کړي. نو زما چې سترګې غړولي دا مې خیبر په خاوره غړولي. نو تقریبا وایي چې زما څومره عمر تېر شوی نو زما په خیبر یعنې مثلا د باړې د خلکو سره دغو پښتنو سره تېر شوی. ډېره مننه مینهوال به په تمه مینهوالو سره کلام شریک. د غزل مطلب چې د ژوند په هره لاره د وختونو عکاسي، د ژوند په هره لاره د وختونو عکاسي کوم لکه هنداره د مخونو عکاسي. واه ډېر زبردست. او تا هسې د ګلزار په منځ کې دومره عمر تېر کړو، تا ونه کړه مالیاره د ګلونو عکاسي. واه ډېر زبردست. او وختونه چې زمونږ په اوښکو وخته شي ګوا، په کار د دې دپاره د سیندونو عکاسي. واه ډېر زبردست. او راځه چې د مظلوم ولس په حال جهان خبر کړو، راځه چې د مظلوم ولس په حال جهان خبر کړو، راځه چې وکړو یاره د ویرونو عکاسي. واه ډېر زبردست ډېر زبردست. مننه. تا هسې د ګلزار په منځ کې دومره عمر تېر کړو، تا هسې د ګلزار په منځ کې دومره عمر تېر کړو، تا ونه کړه مالیاره د ګلونو عکاسي. واه ډېر زبردست ډېر زبردست. او آخري شعر دی چې د جهر په غزل کې تغزل ته خو دې خیال دی، کوي څومره رنګداره د خیالونو عکاسي. خوندور ډېر اعلی کلام مینهوالو کتونکو تاسو واورېدو. بالا خوندونه موږ هم ترې واخیستل، تاسو به ترې هم بالا خوندونه اخیستي وي. جار سعید صاحب د خپله ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه. یعنې شاعري د کوم وخت نه شروع کړې ده او د شعر شاعري استاد دې څوک دی او د کتاب په اړه دې څه خیال دی؟ تقریبا عزت لاله زه به داسې ووایم چې شعر او شاعري خو تقریبا زه د 2000 هسې خو د ماشومتوب نه د ډېر وړوکوالي نه شعر او شاعري کوم، خو لکه تقریبا د کم یو هغه په دا پوه شوي چې خلکو ته د ویلو جوکه چې موږ له کوم یو ښکاري لا اوس هم نه دي، ځکه چې اوس هم لا زده کړو کې یو. خو به هر حال د 2005 راسېدې خوا چې بس موږ وایو چې مشاعرو سره او د شعر او شاعري سره یعنې مثلا خلکو سره د ویلو جوکه خپل شعر استاد زما خو تقریبا وایي چې زما ادبي استادان خو په هغه باندې ډېر زیات، ځکه چې زده کړې ډېرو خلکو نه ما کړي. خو به هر حال زما دلاور خاموش صاحب د مرحوم ماسر انګر صاحب زی استاد دی او زده کړې مې ډېرې زیاتې چې ما سره ډېر زیار ویستی دی. هغه ما سره جنون شنواري، مبین حساس افریدي، سهار نسیم صاحب زما څومره څنګ ملګري هم دي، دا زما وایي چې استادان هم دي او زما یاران. کتاب داسې دی چې نو د کتاب شاعري خو را سره ډېره زیاته ده، خو تقریبا دا کله چې هر کال بدل شي نو موږ وایو چې مثلا دا 2005 دی، موږ وایو چې یاره مثلا دا شاعري چې دا د کتاب وړ ده، د کتاب جوکه ده، جوکه موږ له ښکاري شي، موږ چې دې نه کتاب چاپ کول پکار دی. او که چېرې بیا 2010
او شپږم راشي را باندې نو چې کله بیا هغه شاعري ته وګورو نو هغه مونږ له عجیبه غوندې ښکاره شي نو په دې وجه مې لا اوس پورې کتاب ته څه خیال نشته نو د وخت سره ورسره به انشاءالله چې ډېره مننه د پښتو خو داسې نور صنفونه هم شته تاسو د پښتو د نور صنفونه څېړلي یو که نه عزت الله زه بله دومره ووایم چې په پښتو کې مونږ خو چې ډېر زیات لیکل کړي زما تر خیاله ما خو په صرف په غزل کړي دي که نه په غزل باندې ما لیکل کړي دي په نظم مې کړي دي په رباعي مې کړي دي او چې لږ ډېر مې په چاربیته باندې کړي او په نظم مې هم کړي دي خو نور صنفونه داسې نثر واخلي او داسې نو په دې باندې مې لا کوشش نه یې کړی مننه مینهوال به په تمه وي نو غزل به سره شریک غزل سرنامه ده چې چېرته د مېړانې خاص عوام خبره کېږي چې چېرته د مېړانې خاص عوام خبره کېږي نو هلته به مې خامخا د کام خبره کېږي واه ډېر زبردست زم سر په در کومه زم سر په داو کومه نور د هر څه نه کنګالم زم سر په داو کومه نور له هر څه نه کنګالم د حسن په بازار کې د نیلام خبره کېږي واه ډېر زبردست مننه او سړیا بدرنګۍ او تربګنۍ ته څه حاجت دی عزت لالا شیر تاره ډالي وي سړیا بدرنګۍ او تربګنۍ ته څه حاجت دی ړومبی چې په سکون او په آرام خبره کېږي واه ډېر زبردست ډېر زبردست ډېره مننه او لا شتون دې څو بچي دي میرات نه یې خراسانه لا شتون دې څو بچي دي میرات نه یې خراسانه ستا امن او مرام ته ګام په ګام خبره کېږي واه 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 ډېر زبردست او اخري شعر دی چې یاران دي ټنګ ټکور ګرم محفل دی وطن دی یاران دي ټنګ ټکور ګرم محفل دی وطن دی دا بیا جوړې د جهر د بدنام خبره کېږي واه 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 ډېر خوندور ډېر الله کله مینهوالو کتونکو تاسو واورېدو جرسید صاحب دنیوي زده کړه مو څومره ده عزت الله زما وایي چې د سر هم نشته دی خو به هر حال لیک لوست او د ملګرو سره د ناستې پاستې برکت او شعر او شاعرۍ په برکت باندې زه داسې نه محسوسوم چې ما لیک لوست نه یې کړی ځکه چې بس زه الحمدلله ما لا بالکل هر څه اسانتیا لیک لوست هر څه هم کولی شم په داسې طریقه کولی شم ما کوم ملګري پښتنو کې اکثریت ورته زه ووایم چې یاره زما میټرک تعلیم دی چا له ویم چې زما ایم ای پښتو دی خپلو ملګرو کې چې ګپ لګو که نه نو ما له لار څخه پورې الحمدلله نه محسوس شوي لکه ما لیک لوست نه یې کړی مننه جرسید صاحب داسې د بالا شوقونه خلک لري ملګري ته داسې کوم یو شوق کوې تر اوسه دی چې د شوق وي ادب نه علاوه زما په داسې خلک ډېرې ځینې خلک کرکټ کوي ځینې څه کوي ځینې څه کوي خو به هر حال ما په دې کې علمو کې لا اوسه په یو قسم هم دلچسپي نه اخیستې او نه مې دې شي سره دغه کړی خو به هر حال د ماشومتوب کله چې نو هغه توپ ډنډه یا ګلج ډنډه دا زموږ د ماشومتوب لوبې دا به ما ډېره په مینه کوله یا خو سیو واخلې نو به د هغې نه په دې پله چې کله بیا د ادب میدان ته راغلي او د زلمیتوب له رارسېدلي نو بیا هم دا شي نه یې کړي ډېره مننه زه چې بس مینهوالو سره په اخر کې څه پیغام شریک او یو کلام یې سره شریک کړه بس نو عزت الله زه خو اول مینهوالو له دا ووایم چې پښتو ډېره وسیع ژبه ده باید چې موږ هر څه لیک لوست او څه کوو نو د پښتو د ویلو سره د هر څه هم په پښتو کې کوو او به هر حال د ټول اول ولا د مینهوالو دا پیغام ورکوم که چېرې هم چاله ښه توپه ورلیږي یعنې مثلا کوم ملګري ته ورځي چا ته ورځي او هغه وایي چې مثلا زه ملګري له زه یو تحفه ورکړم نو دوی ته پکار دی چې په تحفه کې دوی ته کتاب ورکړی شي نو په دغه باندې به کتاب اکثریت هم شي او پسې ورتېر شه کتاب دا پښتو هم خلکو ته ورسېږي پښتو کتاب دی که زه هم چې کړی کوم واده خادی له چاته هم ځي نو هغه له هم کتاب ډالۍ کوي نو دا رواج که عام شي نو دا به ډېر ښه وشي څو شعرونه به لنډبهر والا ویم چې دومره په ما کوي تاثیر خبرې لکه کوي چې چاته پیر خبرې واه ډېر زبردست او مړه خوږې خوږې خبرې کوه مړه دا څه کوي د ویر خبرې واه ډېر زبردست او شعر د عزت لره چې ورځه ورځه ته پښتنو ته کوي دا د زندان او د زنځیر خبرې واه واه مړه څومره د پن او معنی ډکې کوي څه د پن او معنی ډکې کوي الله یې مکړه په نظیر خبرې واه 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 ډېر زبردست ډېر اعلی او اخري شعر دی چې جهره زما او ستا ترمنځ بېلتون جهره بس دا یې تقدیر خبرې زبردست ډېر خوندور کلام مینهوالو کتونکو تاسو ته واورېدو تاسو ډېره مننه کوم چې ته دې زموږ سره یو د جهر سعید صاحب هم ډېره مننه کوم چې په دا تور ماښام د موږ سره ناسته او موږ سره مرکه ریکارډ کوي ډېره مننه یې کوو ملګرو مینهوالو کتونکو د چا زړه هم نه غواړي چې دا د خوند رنګ ډک محفلونه د ختم شي خو در شي یو خپل اختتام اوس خپله مرکه راغونډوم د کیمرامین راحت افریدي سره او خپل قربا عزت افریدي له ورکه اجازت د لویه له پامه